بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ګرانو کتونکو اوریدونکو ډاکټر صاحبانو ته سلامونه او احترامات. خدای دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. ډاکټر صاحبانو زمونږ او ستاسو نن د خیر سره ټاپک چې دی هغه د ډاکټر صاحبانو د فارماکولوژي مربوط ځینې اصطلاحات دي. ډاکټر صاحبانو چې ځینې کتابونو کې تاسو دغه اصطلاحات اورئ بنا ډاکټر صاحبانو دغه اصطلاحات او بیا په شرح او په معنا پوهېدل ډاکټر صاحبانو تاسو ته لږ ستونزه اوسېږي. نو ډاکټر صاحبانو په همدې خاطر ډاکټر صاحبانو د فارماکولوژي په عمومیات کې دا ډېر مهم او اهم ټاپک دی موضوع د ډاکټر صاحبانو. فارماکولوژي ریلیټډ سم ټرمز دي، سم ایکسپریشنز دي ډاکټر صاحبانو، یعنی د فارماکولوژي مربوط سم یا بعضی اصطلاحات د فارماکولوژي مربوط ځینې اصطلاحات یا بعضی اصطلاحات دي ډاکټر صاحبانو. مثلا ډاکټر صاحبانو کوم اصطلاح ده؟ اول اصطلاح ډاکټر صاحبانو که موږ تاسو وګورو ټولرانس ده. ټولرانس ډاکټر صاحبانو څه ته وایي؟ ټولرانس ډاکټر صاحبانو د تحمل یو حادثه ده. ټولرانس د تحمل یو حادثه ده چې شخص د لږ مقدار درملو سره ځواب نه وایي. چې انسان د لږ مقدار درملو سره ځواب ونه وایي ډاکټر صاحبانو دې ته څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ دې ته ټولرانس ویل کېږي. دویم ډاکټر صاحبانو کراس ټولرانس ډاکټر صاحبانو څه ته وایي؟ کراس ټولرانس ډاکټر صاحبانو هغه حالت څخه عبارت دی که چیرته یو کس د یوې کورنۍ د یوې درملو سره څه وښیي؟ ټولرانس یا تحمل وښیي. که چیرته یو انسان یو شخص د یوې کورنۍ د یو درمل سره څه وښیي؟ تحمل وښیي، نو دغه کس ډاکټر صاحبانو بیا هم د دې کورنۍ د بلې دوا سره هم تحمل ښودلی شي. همدې ته ډاکټر صاحبانو څه وایي؟ کراس ټولرانس که نه؟ که چېرته یو شخص ډاکټر صاحبانو د یوې کورنۍ د یوې دوا سره مثلا ډاکټر صاحبانو یو ناروغ دی سپروفلوکساسین سره تحمل وښودلو، تاثیر ورباندې نه کوي، نو کیدای شي چې دغه شخص ډاکټر صاحبانو د اوفلوکساسین او د نارفلوکساسین یا د لیوفلوکساسین سره هم څه وښیي؟ تحمل ښودی شي. همدې ته ډاکټر صاحبانو څه وایي؟ کراس ټولرانس. بل ډاکټر صاحبانو ټکی پلیکسس. ډاکټر صاحبانو ټکی پلیکسس څه ته وایي؟ یو ډول ډاکټر صاحبانو حد تحمل دی، چې د بعضې درملو ډاکټر صاحبانو د متکرر استعمال له کبله منځته راځي. ټکی پلیکسس ډاکټر صاحبانو داسې یو حالت دی د تحمل ډاکټر صاحبانو چې د دوا د متکرر استعمال له کبله په چټک شکل او په سریع شکل ډاکټر صاحبانو څنګه کېږي؟ منځته راځي او بیا ناروغ ډاکټر صاحبانو د لږ مقدار درملو سره ډاکټر صاحبانو د لوړ مقدار درملو سره هم ډاکټر صاحبانو څنګه کوي؟ ځواب نشي ویلی. یعنې ډاکټر صاحبانو ټکی پلیکسس دا داسې یو حالت دی چې ډاکټر صاحبانو د تحمل داسې یو حالت دی چې په سریع چټک شکل منځته راځي په حاد شکل، او ډاکټر صاحبانو دغه شخص بیا د لوړ مقدار درملو سره ځواب نه وایي. داسې یو حالت ډاکټر صاحبانو ټکی پلیکسس به ویلی شو. بل ډاکټر صاحبانو آیډوسینکریسي ډاکټر صاحبانو دا د دوا هغه عکس العمل ته ویل کېږي چې جینیټیکي یا ارثي منشا ولري. ډاکټر صاحبانو د دوا عکس العمل دی، خو د دوا هغه عکس العمل چې انسان په ارثي شکل ورسره ولري، یعنی ارثي جینیټیکلی دې ته جوړ دی چې دوا سره ریاکشن وښیي، عکس العمل وښیي. مثلا ډاکټر صاحبانو یو مثال وایو، مثلا ډاکټر صاحبانو د G6PD ناروغانو ته G6PD ناروغان یعنی دا یو انزایم دی ډاکټر صاحبانو. که چېرته یو انسان ډاکټر صاحبانو د دې انزایم په مشکل باندې اخته په ارثي شکل باندې، نو دې ډاکټر صاحبانو که موږ تاسې بیا ډاکټر صاحبانو دوا ورکو او هغه هم ډاکټر صاحبانو بالخصوص کومه دوا؟ پریماکوین، د ملاریا دوا. پریماکوین که چېرته ورکو، پریماکوین دوا که نه د ملاریا، هغه ناروغان چې په ارثي شکل د دې په بدن کې د G6PD څه معنا؟ ګلوکوز 6 فاسفور ډي هایډروجنیز صحیح شوه؟ دغه انزایم پکې کم دی، چې دی پکې کم دی، نو چې دې خلکو کې په ارثي شکل کم دی که نه، نو دې ناروغانو ته ډاکټر صاحبانو موږ تاسې بیا پریماکوین ورکو که نه؟ پریماکوین ورته ورکو، نو دا ناروغان په څه اخته کېږي؟ په هیمولایتیک انیمیا باندې اخته کېږي. دا خلک کم خونه کېږي، RBC پارچه کېږي، بیا هیمولایتیک انیمیا که نه؟ بیا ناروغان څه ورکوي ډاکټر صاحبانو؟ هیمولایتیک انیمیا ورکوي. ډاکټر صاحبانو دا ناروغان بیا څه ورکوي ډاکټر صاحب؟ هیمولایتیک انیمیا ورکوي که نه؟
نو ډاکټر صاحبانو ایډیوسنکریسي داسې یو حالت دی یعنی ایډیوسنکریسي د درملو داسې عکس العمل دی چې ارثي منشا ولري جینیټیکلی ارثي شکل باندې دا شخص د دوا سره څنګه دی عکس العمل ښایي دې ډاکټر صاحبانو څه وایي ایډیوسنکریسي ورته وایي ایډیوسنکریسي او دغه ایډیوسنکریسي ډاکټر صاحبانو مثال تاسو ما درکړ چې مثلا څوک په ارثي شکل باندې د G6PD د انزایم کمبوتي ولري په بدن کې نو دغه ناروغان ته موږ تاسو د ملاریا ضد دوا پریماکین ورکو نو په بدن کې RBC پارچه کې او کمخونی ته ناروغي دویم بل اصطلاح 5 نمبر کې ډاکټر صاحبانو سینرجیزم دی سینرجیزم ډاکټر صاحب مونږ ته وایي چې چیرته موږ یو دوا یو چاته ورکو او دغه دوا په بدن کې د بلې دوا تاثیر زیات کی دې ته ډاکټر صاحب سینرجیزم وایي کچیرته موږ ډاکټر صاحبانو یو چاته داسې دوه درمل ورکو چې دا یوه دوا په بدن کې د دې بلې دوا تاثیر زیات کی کم نه ډاکټر صاحبانو ښه تاثیر زیات کی دې ته ډاکټر صاحبانو شی وایي سینرجیزم ورته وایي سینرجیزم دې ته سینرجیزم وایي بل ډاکټر صاحبانو انټاګونیزم ډاکټر صاحبانو څه ته وایي کچیرته یو دوا په بدن کې د یو بلې دوا تاثیر راکم کی ډاکټر صاحبانو دې ته انټاګونیزم وایي سینرجیزم کې کچیرته یو دوا د بلې دوا تاثیر په وجود کې زیاتې مې دې ته موږ څه اصطلاح کارو سینرجیزم کچیرته موږ یو چاته دوه دوا ورکو او دا یو دوا دې لپاره ورکو چې د بلې دوا تاثیر په راکم کو وجود کې نو دې ته به موږ څه اصطلاح کارو انټاګونیزم او بل ډاکټر صاحبانو دوز دی بل اصطلاح ډاکټر صاحبانو دوز ډاکټر صاحبانو د درملو هغه مقدار او هغه اندازې څخه عبارت دی چې د درملو د تشخیص د بخیدي چې د ناروغیو د تشخیص د تداوی په خاطر باندې څنګه کیږي ورکول کیږي د ناروغیو د تشخیص وقایې او د تداوی په خاطر ورکول کیږي دوز ډاکټر صاحبانو د درملو هغه مقدار او اندازه ده چې د هغې په واسطه ډاکټر صاحبانو یو ناروغي تشخیصیږي تداوی کیږي او هغه ناروغي په وقایه کوو دغه دوز او مقدار د ډاکټر صاحب موږ څه وایو دغه اندازې ته د درملو څه وایو دوز ورته وایو دوز او بل ډاکټر صاحب ډرګ ډیپندنس داسې یو حالت دی چې د ناروغ د نورو اساسي اړتیاو په نسبت ډرګ ډیپندنس دا کوم حالت څخه عبارت دی دا داسې یو حالت دی چې ناروغ ډاکټر صاحبانو درملو ته کوشش کوي چې دا درمل وخوري خو نور ضرورتونه هغه لازم شیان چې دی هغه په نظر کې نیسي یعنی ډاکټر صاحب داسې وایو د دوا هغه مقدار یا داسې یو حالت د دوا داسې یو حالت ډاکټر صاحبانو چې یو ناروغ ته ډاکټر صاحبانو د نورو اساسي اړتیاو په نسبت درملو ته ډاکټر صاحبانو د رضایت په خاطر ډاکټر صاحبانو او د درملو ته اولویت ورکوي یعنی د نورو اړتیاو ضرورتونو په نسبت د درملو ته د خپل شخصي رضایت په خاطر باندې اولویت ورکوي نو دغه شان حالت ته ډاکټر صاحبانو شوی ډرګ ډیپندنس ډاکټر صاحبانو نو کې شارټکټ کې وایو کنه محتاط کېدل چې شي به څوک کنه اوس فرض کړه ډاکټر صاحب پودری دی او چرسي دی هغه د ژوند نور ضرورتونه او اړتیا په نظر کې نه نیسي هغه ته د هر څه مهم دغه پودر دی هغه نه هر څه مهم ډاکټر صاحبانو هغه ته چرس دی هغه د ژوند ټول ضرورتونه ډاکټر صاحب پردي خو ولې امدا یعنی د اولیت ورکوي چې دا درمل وسوخري بیا وای خري پیدا کی دغه سي حالت ډاکټر صاحب شوی ډرګ ډیپندنس وایي درملو محتاط کېدل بل ډاکټر صاحب withdrawal symptoms ډاکټر صاحب withdrawal symptoms ته وایي کچیرته ډاکټر صاحبانو د یو دوا د قتل کبل چې یو دوا ناڅاپي قطع شي په مریض باندې پریشي بندې کې ور باندې او د هغې له کبله ډاکټر صاحبانو کوم اراز او علائم ناروغان ته رامنځته شي دې ته withdrawal symptom وایي ډاکټر صاحب بل تعریف تاسو کوم withdrawal symptoms د هغه اراز او علائم څخه عبارت دی چې د دوا د ناڅاپي او یکدم د قطع کولو له کبله رامنځته کېږي مثلا یو ډیپریشن ناروغ دی ته هغې ته 6 میاشتې دوا ورکړې ده هغې 3 میاشتې وخوړه په ډېر اوږد وخت لپاره او ناڅاپي قطع کړه یکدم یې پرېښوده بس خلاص دې کې ډاکټر صاحب د ډیپریشن اغراض علایب بیا را پیدا شي ټول اراض سیمټمز دي که نه هغه د ناروغۍ پکې اراض علایب ټول بیا را پیدا شي ډاکټر صاحبانو همدې اراض علایب ته شوي withdrawal symptoms ورته وایي یعنې ډاکټر صاحب هر یو مثلا یو چاته دوا ورکې نو دا دوا چې ته بیا قطع کې که نه نو دا بیا ګریجولي قطع کې سلو مثلا
هر شپه یو خوري کنه نو په هفته کې وشوي نو به ته به ورته وایې چې په هفته کې خیر دی اوس 15 وخوره په دې هفته کې په بل هفته کې 3 وخوره په بله کې مثلا 2 وخوره په بله کې اخره کې 1 وخوره او اخره کې پرېږده ګریجولي سټپ بای سټپ او که دا ته چې ناڅاپي پې قطع کړې نو ډاکټر دا خو معمولا نو ناڅاپي قطع شو او اراز ولایم پکې راغله دغه اراز ته چې وایي دغه اصطلاح دغه اراز ولایم چې رامنځته شوي دي ته کومه اصطلاح وایي په بابت کې ویډراول سمپټمز ورته وایي ډاکټر صاحب بټ ډاکټر صاحب ټیراتوجینیسټي ډاکټر صاحبانو څه ته وایي د حمل په دوران کې د ماشوم په بدن باندې بد تاثیرات د ډاکټر صاحبانو ټیراتوجینیسټي وایي ډاکټر صاحبانو که چېرته یوې خورکۍ ته چې حمل لري پریګننسي لري او هغې ته موږ تاسې درمل ورکو او د حمل په دوران کې په ماشوم باندې بد اغېزې وکړي بد تاثیرات ور باندې وکړي او په ماشوم باندې بد تاثیرات رامنځته کړي دغې اصطلاح ته څه وایي ټیراتوجینیسټي ټیراتوجینیک تاثیر کوي ټیراتوجینیسټي څه ته وایي نو که چېرته د حمل په دوران کې دوا په ماشوم باندې بد اغېزې رامنځته کړي دې ته ډاکټر صاحبانو ټیراتوجینیسټي وایي ټیراتوجینیسټي نو دا ډاکټر صاحبانو زموږ ستاسې تر دغه اصطلاحاتو ډاکټر صاحبانو پاتې اصطلاحات انشاءالله موږ تاسو په یو بل کلیپ کې جوړو خوښ خوشحاله او آباد اوسئ